Hi viewers, I hope you all will be fine. راځئ چې نن د should be یا لازماً په باره کې یو څو جملې زده کړو چې موږ ورسره په زندګۍ کې یا په روزمره کار کې یا په مجلسونو کې سر و کار وي. should be یا لازماً هغه وخت کې استعمالیږي چې کوم کار ډیر مهم وي چې باید حتماً ترسره شي. نو راځئ چې نن یو څو جملې دلته زده کړو. لومړی You should be careful when crossing the road. You should be careful when crossing the street. Street road یو شی دی. ته باید احتیاط وکړې کله چې له سړک تیریږي. You should be careful when crossing the street. ته باید احتیاط وکړې کله چې له سړک تیریږي. دویم The meeting should be scheduled for next Wednesday. اجلاس باید د راتلونکي چهارشنبې لپاره تنظیم شي. The meeting should be scheduled for next Wednesday. اجلاس باید د راتلونکي چهارشنبې لپاره تنظیم شي. Scheduled مطلب د تنظیمول د یو مجلس د یو کوم کارونه چې مونږه اجلاسي طور سره کوو یا په اداراتو کې ترسره کوو هغه وخت کې چې کوم کار تاسو تنظیموي هغه ته په انګلیسي کې scheduled وایي. Everyone should be treated with respect and kindness. هر چا سره باید د احترام او مهربانۍ سره چلند وشي. Everyone should be treated with respect and kindness. هر چا سره باید د احترام او مهربانۍ سره چلند وشي. Respect خپل احترام ته وایي او kindness بیا مهربانۍ ته وایي. kind مهرباني او بیا kindness چې ده مهربانۍ سره. څلورم The report should be finished by the end of the day. راپور باید د ورځې تر پایه بشپړ شي. The report should be finished by the end of the day. راپور باید د ورځې تر پایه بشپړ شي. The end of the day چې دی دا د ورځې پای ته ویل کیږي. پنځم You should be proud of your accomplishments. تاسو باید په خپلو لاسته راوړنو وویاړئ. You should be proud of your accomplishments. تاسو باید په خپلو لاسته راوړنو وویاړئ. accomplishments ویاړ ته وایي یا په ځان ویاړول ته وایي. نو کوم ځای کې چې دا لفظ راځي هغلته تاسو خپل ویاړونه هغې ته چې دی accomplishment وایي. proud چې دی په خپله ویاړ ته ویل کیږي. نو you should be proud of your accomplishments. تاسو باید په خپلو لاسته راوړنو وویاړئ. شپږم These documents should be filled in the cabinet. دا اسناد باید په کابینه کې ثبت شي. These documents should be filled in the cabinet. دا اسناد باید په کابینه کې ثبت شي یا تثبیت شي. اووم The new employee should be introduced to the team soon. نوی کارمند باید ټیم ته معرفي شي. The new employee should be introduced to the team soon. نوی کارمند باید ټیم ته زر تر زره معرفي شي. soon چې دی په خپله زر ته ویل کیږي چې زر تر زره باید دا کار ترسره شي. Our priorities should be aligned with the company's goal. زموږ لومړیتوبونه باید د اهدافو سره سمون لري. Our priorities should be aligned with the company's goal. زموږ لومړیتوبونه باید د اهدافو سره سمون لري. نهم This area should be kept clean to ensure a pleasant environment. دا سیمه باید پاکه وساتل شي تر څو د خوندور چاپیریال ډاډ ترلاسه شي. This area should be kept clean to ensure a pleasant environment. دا سیمه باید پاکه وساتل شي تر څو د خوندور چاپیریال ډاډ ترلاسه شي. لسم We should be evaluating our progress regularly to stay on track. موږ باید په منظم ډول خپل پرمختګ وارزو تر څو په لار کې پاتې شو. We should be evaluating our progress regularly to stay on track. موږ باید په منظم ډول خپل پرمختګ وارزو تر څو په لار کې پاتې شو. دوستانو
دا د should be یا لازماً یا حتماً په باره کې هغه جملې وي چې باید مونږه زده کړو. د لا زیاته جملاتو د زده کړې لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.